د مزار شریف او ننګرهار د ښاروالیو ترمنځ یوه ګډه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د ننګرهار او مزار شریف ښاروالیو مسؤلینو او یو شمېر دولتي چارواکو د وینا پر مهال د دې ناستې پر اهمیت ټینګار وکړ او د ښاري خدمتونو د وړاندې کولو بهیر د ښه والي او د سیمه ییزو ستونزو د حل په برخه کې یو اغیزمن ګام وباله. دوی د مسؤلینو د تجربو او لاسته راوړنو په شریکولو سره د ښاریانو لپاره د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کولو او د ښاري خدمتونو د کیفیت لوړولو غوښتنه وکړه. د پاره د تقویه د روابط د شهري او یا تجارب سره یو د بل سره شریکول او نیکی مشورې ورکول هم دغه لړۍ د دغه لپاره وي او ان شاء الله الرحمن دا زموږ تاسو د مشرانو د هدایت پر بنا دا به زموږ تاسو د خلقو دپاره زموږ تاسو د کارونو د پیشبرد دپاره ګټور وي. نن الحمدلله زه ډېر خوښ یم چې ستاسو په منځ کې د یوه مهمې موضوع د ښاري اړیکو پیاوړتیا په اړه خبرې کوم. دا موضوع نه یوازې زموږ د ټولنیز ژوند یوه اساسي برخه ده بلکې زموږ د ښارونو د پرمختګ، سولې، امنیت او همکارۍ لپاره هم حیاتي ارزښت لري. همدارنګه ګډونوالو د ښاري مدیریت د ښه والي په اړه د لیدلورو شریکولو، د مشورو او ګډو همکاریو پر رول خبرې وکړې او د دا ډول پروګرامونو د دوام او د ښاروالیو ترمنځ د اړیکو او همغږۍ د پراختیا غوښتنه یې وکړه. دغه ګام نه یوازې د ښاري مدیریت پیاوړتیا ته زمینه برابروي بلکې د علمي او مسلکي بنسټونو ترمنځ هم د نوو همکاریو لپاره زمینه سازي کوي. په تیر کال کې د مزار شریف ښاروالۍ په نمایندګي باندې چې هلته کوم وفد راغلی و هغوی به هم له جلال آباد یا د جلال آباد له ښاره یا له ننګرهاره ډېر څه ځان سره راوړي چې هغه به د مزار شریف په ښار کې د تطبیق په موخه د ښار پیاوړی کړي. یاده دې وي چې دا هوکړلیک د ګډو همکاریو په چوکاټ کې د بلخ او ننګرهار ښاروالیو ترمنځ د دوامدار اړیکو او همغږۍ د پیاوړتیا په موخه لاسلیک شوی دی.